دا کوم انسان چې یاد ساته همیشه سینه خرابوي یاد د په دې سینه باندې همیشه ریشي کاغه د ګرمه موسمي او کاغه د یخنه موسمي د دې سینې باندې همیشه ریشي نو یاد ساته غوړې د حیات الحیوان کتاب چې کوم دی علامه دمیری رحمت الله علیه هغه په خپل کتاب کې لیکلي دی په جلد نمبر 1 کې صفحه نمبر 114 باندې هغه لیکلي دی چې دا سویا نه د خرګوش چې وته وي دا سویا دا اوس نن سبا مارکیټ کې ملاويږي خلکو ساتلم دي دا بر رونی سه او دا ذبح به کې او د ذبح نه بعد چې کوم دینو د دې د مازغه نه دی مازغه دا مازغه به مزیدار ځان له پاخه کې ډیر غوړ پکې نه خو مزیدار وي پاخه کې او په دې باندې با تور مرچ چې کوم دی دا به پیودوړي او هغه تور مرچ په ودوړي نو دا په هفته کې یو پیریا په دویمه هفته باندې علامه دمیری رحمت الله علیه په خپل کتاب حیات الحیوان کې لیکلي چې دا سخوري نو ان شاء الله د الله فضل او کرم سره با د مسله ختم شي کله چا ډیر زړه مسلې او په دې سینه باندې ریشي او داغه د سینه په جیب کې خرابوي او په اوړي کې خرابوي نو یاد ساته غیدا یو ټوټکه لیکل دا او چې دا ډیره مجربه ټوټکه ده او دې سره ډیر زیات خلک چې دي هغه ته الله صحت ورکړي نو حلال سیز دی او دا استعمالول پکاري دی کې اوس حرج نشته او بیا ما تاسو ته حواله هم درکړه چې علامه دمیری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي دي